آمدید؟ صورت هست چی بشه؟ علی به حالتی آمدیم ببینیم که مگزمی ما ژوند شریعت غواړو په دنیا ژوند شریعت اوس موږ غواړو چې لاړ شو د خیر سره د اولې حوزې د چیک پاینټ د پوسټونو کنټرول وکړو دا د اولې حوزې ساحه ده اوس زه بخیر حسین بخیر هستین بخیر آمدین از کجا آمدین بیادر از پیش شناوران خب کجا میرین چی رقم است وضعیت بیادر چیز مشکل خو نیست خب ما چی خدمات باشه بیادر برین بخیر بیادر بخیر جانکی جور است بخیر هستین شب روز بخیر تیر میشه چی گپ است بیادر آرام فضل خدا وضعیت چی رقم است شکر است خوب است فضل خدا آرام برخورد مجاهدین خوب است فضل خدا از کجا آمدین بیادرین یه منطقه لچپان چیز مشکل خو نیست نه بخیر دما چی خدمات باشه بیادر جور بخیر برین بخیر برین حالات څنګه دي حالات لا ماشاءالله دې ته ډېر خوشاله راځي انشاءالله شو مشکل دې مشکل خو نشته څه خدمت یې مونږ ته وروره انت کامیاب خیر لاړ شو ورور بخیر تیر میشه چیز مشکل خو نیست دی چیک پوینت ها میرین کسی هزار خو نمیته دما چه خدمت باشه بیادر بخیر برین بخیر برین شب روز بخیر تیر میشه خلیفه چطور هستی؟ مشکل خو نیست؟ چی رقم است وضعیت چی رقم است؟ میگردین شب روز نیست؟ شب روز میگردیم بله چیز مشکل خو نیست؟ نه زنده و سلامت باش یک جای مشکل باشه چک پوینت باشه مجاهدین پرسان میکنه شما خود اذیت نمیشین نه خوش میشین خوش میشین امنیت است شکر امنیت چی رقم است امنیت خوبش است چیز مشکل نیست نه دما چه خدمت باشه بدرم بخیر بریم خانه آباد زحمت کشیدیم دیگه خدا شما را نگاه کنه ملت با حکومت خود و حکومت با ملت خود که هم دست باشه هیچ مشکلی نیست بخیر برین بیادرین بخیر برین ژوند شریعت غواړو په دنیا ژوند شریعت خوش په ورځ ګرځي حالات څنګه دي وروره امنیت مشکل نشته په چک پوینټ باندې ورځي ملګری مجاهدین څه مشکل خو نشته مشکل نشته نه خیر است موږ ته څه خدمت وروره الله مو کامیاب وکړه خیر لاشه د قرآن قانون اعلی غواړو هر ځای کې لا اله الا الله اعلی غواړو هر ځای کې لا اله الا الله ژوند شریعت غواړو په دنیا چی رقم است وضعیت چی رقم است وضعیت شکر فضل خدا هم خوب است مشکل نیست در مجاهدین و زیادتر از والی صاحب خوش هستیم که والی صاحب ما یک آدم است که همه امکانات رو برای ما برابر کرده از وقتی که اینا اومدن ما بیاد میشه تشکر اجی صاحب هم کلی پرسونل که هستن از یک فرد گرفته تا با والی کلی با می کوشش هستن که امنیت بیاید امنیت برقرار شود شب و روز خدمت میکنن پلیس خدمت شما برای ما دما چه خدمت باشه صاحب فقط دعاکم هم در خدمت خیر بین خدا عزیز ان شاء الله امیر خان صاحب دیگه کمی یک موتورسیکل که ترتر میکنه ان شاء الله ما عملیات داریم سر کل کدام چیزی که مشکل کدام چیزی که خلل به امنیت واقع میکنه اونا را ان شاء الله ما زودتر میکنیم خیر تشکر خیر سلام علیکم خلیفه جان خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین شب روز بخیر تیر میشه؟ فضل خدا خیلی امنیت بسیار زیاد الحمدلله خیلی خوب اندیوالا میگردن گزما میکنن شب چیز پاین چیزی مشکل خو نیستن کسی اذیت و اذیت نمیکنن فکر میکنم دشکای مادر است یعنی به خدا قسم از اینکه الحمدلله مسلمان هستیم هم ثابت کردن 100% شکر خوب است همه چیز مشکل ما شو روز گزما میاد روز میگرده شو میگرده
ما تا 10 11 شب از خانه خود میبریم شکر راحت هیچ کدام گپ نیست. پیغام راحت خواب کنین راحت کار خود در پیش ببرین کلی پرسنل کلی پلیس به خدمت شما هستند سربلند ساخت کلیشان کوشش دارن و که امنیت برقرار بسازن ان شاء الله. دما چه خدمتی باشه بیادرین خدا کامیاب بخیر برین بخیر برین زند شریعت غواړو په دنیا وضعیت حالات چه رقم است بیادرین وضعیت نورمال است. چیز مشکل نیست صحیح اوضاع اول هستند ما امیر صاحب اوضاع اول هستم هر مشکلی باشه ان شاء الله ما در خدمت هستیم بیادرین خداوند خیرتان بده بخیر برین پورته شوي او د ګران رسول الله ژوند د شریعت غواړو په دنیا ژوند د شریعت غواړو په دنیا زمونږ لار زمونږ شعار دی الجهاد الجهاد نمانو تل په خپل هیواد کفر فساد فساد زند شریعت غواړو په دنیا د حق یسپین تلوار اسکر یو د رحمان د حق یسپین تلوار اسکر یو د رحمان په پل راپورته شوي یو د ګران رسول الله زند شریعت غواړو په دنیا ژوند د شریعت غواړو په دنیا لپیدایک نه پسینو کې د غزا مینا لرو زکات د کوپر په مغرور تور رنگ نه لرو امیر اوزاستم هر مشکلی که باشه در مصحنه انشالله ما رسیدگی کردن میتونیم چه خدمت باشه ما ما هم دفتر ما در اونم بلاک هست میگم بلاک نوزاد صحیح شما همکار هستیم صحیح بخیر برین بیادریم با ما چه خدمت هست خیر برین دعا بکنین بیادریم بخیر برین بخیر برین برین سلام علیکم خوب هستین بیادرم بخیر هستین شب روز بخیر تیر میشه چون که صاحب مربوط اوضاع اول هستند ما امیر اوضاع اول هستم چه رقم است بیادر وضعیت چه رقم است حالات چه رقم است الحمدلله وضعیت بسیار خوبی است امنیت بسیار خوب است هیچ ما مشکل نداریم ما خو پلیس خود آماده ساختیم که میگردند در ساحه شما از خدمت ما راضی هستین چرا نه از الله چرا نه کسی خو آزار و اذیت نمیکنن نه ان شاء الله کسی بیا اینجا یک مشکل جور کنن یک کسی هر کس هر کدام مشکلی که جور کنه ما عاجل در اوضاع دنبال اوضاع پیش ما است خو صحیح است که مشکل نباشه دیگه ان شاء الله هیچ گپی نیست امنیت خوب برقرار است فوق العاده امنیت است سابق بود دوزادیزی و وانگیری بود حالا فعلا نیست هیچ گپی نیست خداوند دیگه هم مشکل حل کنه الهی چه خدمت باشه بیادریم سلامت بخیر باشین بخیر باشین رحمان پوپل راپورته شوي یو د ګران رسول الله وضعیت چی رقم است وضعیت خیلی خوب روشن شما کار میکنین اینجا کدام مشکل خود نه از کار ما کلان راضی است چی رقم است از پلیس حوزه اول چون که ما امیر حوزه اول هستم شما راضی هستین خوش راضی هستیم خب بله کدام کسی آزار و اذیت خو نمیکنن هر مشکلی باشه به دقیقه انشالله رسیدگی میشه به حوزه معلومات بدهید چه خدمت باشه بدن سلامتی تان میخوایم خیر بین شکر خیر بین خدا د بریا عاقبانو که خدای کول زمونږ د بریا ژوند شریعت غواړو په دنیا د حق یسپین تلوار اسکر یو د رحمان د حق یسپین تلوار اسکر یو د رحمان تعالی خود چیزی مشکل نشدن کوشش بکنین با مردم اخلاق بکنین با مردم رویه بکنین که از شما مردم پند بگیرن که راستی هم اینا خادم همی ولس و همی ملت هستند ان شاء الله تو فعلا همه چیز برابر است مشکلی نداره چیز مشکل نیستن الحمدلله نه نباتا یا چه همه چیز برابر است دما چه خدمت باشه سلامت خوش آمدید خوش باشید سلامت بخیر بشینیم رفتیم خداحافظ تا خب حالی در حالتی هستیم که ببینیم ما یک گزمه 24 ساعته داریم ما خب میگیم 24 ساعت میگردن سحر گزمه میکنن ولی به حالتی آمدیم ببینیم که این گزمه ما
میگردن در ساحه یا نمیگردن. در کجا پشتش میگردیم ببینیم که در کجا گیرشان میکنیم. دیگه حالی میبینیم در ساحه هستن نیستن، انشاءالله معلوماتش میشه. این اینجا بس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیر صاحب جوړه خیره طبیعت دې ښه ده خیره ښه جوړه څنګه وروره جوړه خیره جوړ په خیر طبیعت دې ښه ده خیره ښه څنګه امیر صاحب جوړه وخت خیر ده څنګه ده ګزمه مو وروره الحمدلله یو مشکل هم نشته څه مشکل خو نشته ان شاء الله بس ګرځي ساحه کې 24 ساعت ان شاء الله خدمت نو دا تاسو په دې ساحه کې ګرځي په دې کوڅو کې خدای نه خاصه داسې خو به نه خلک ازار کې یا زیات کې خلک راځي دي ان شاء الله یو مشکل هم نشته تاسې صرف په ساحه کې ګرځئ خلکو ته امنیت راولئ په ساحه کې ګرځئ چې خدای نه خواسته یو کور ته غل نه ننوځي یو څوک د چا نه تلیفون ونه اخلي یو څوک د چا نه شی ونه تښتوي دغه دپاره تاسې موږ مو جهاز کړی او لېږلي مو یاست بس څنګه ستاسې امر کوئ موږ اطاعت کوو امر نو موږ زړه کې داسې تېرېدل چې خدای نه خواسته داسې نه چې دا موږ ګزمیان چې موږ 24 ساعته وظیفه ورکړې ده چې دوی خدای نه خواسته په خپله وظیفه کې نه وي نو موږ په داسې یو حالت کې راغلو چې څوک پوه نه سي نو هم وکتل چې ماشاءالله تاسې په خپله وظیفه ښه داسې برابر ولاړ او خپل کار مخ ته وړئ خپل مسؤلیت ادا خپل وظیفه باندې پابند یاست موږ ته څه خدمت څنګه دا د یخ حالت ده یخ زمی را روان ده بس الحمدلله شکر نو ستاسو سیستم برابر ده د یخ د مخنیوي لپاره هر څه برابر دی ان شاء الله یو مشکل هم نشته موږ ته څه خدمت دی مننه على مقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس صاحب خوب هستین؟ بخیر هستین؟ جانا کی جور است؟ شب روز بخیر تیر میشه؟ چه رقم است وضعیت؟ تشکر وضعیت ان شاء الله. چیزی مشکل خو نیست؟ از طرف امنیت چه رقم؟ کلی چیز خدا خوب. در به خدمت شما ما اینجا یک پوسته هم گذاشتیم به خاطر امنیت شما. چه رقم هستین از پرسنل پوسته یا از پرسنل حوزه شما خوش هستین راضی هستین؟ بله بسیار بسیار زیاد خوش هستیم. شام صبح هم شب هم دیگر هر وقت ما را اول ما را میگیره امنیت ما را میگیره داخل میشه که میره هر وقت که ما همکار هستیم. دیگه ما هم از طرف مربوط حوزه اول که خودم امیر حوزه اول هستم دما چه خدمت باشه بیادن تشکر واسه محترم امنیت ما شما بسیار زیاد خوش هستیم. شما خدمت میکنید شما کارت را میتیم که این شماره ما می باشد دیگه شما هر مشکلی که باشن با ما شریک بسازیم ما همیشه وقت شما همکار بودیم که ما همیشه وقت افتخار میکنیم. خیلی تشکر خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خوب هستین بخیر هستین برادرم؟ الحمدلله سلامت باشین بخیر باشین. امیر صاحب یوزی اول هستین؟ بله امیر صاحب یوزی اول هستم برادرم. امیر صاحب محترم داری نزدیکا سیکسی خب دا بچگان داخلی حتم دا جیبی تاست ها میزنه مردم بطور اجاست دا امیر صاحب یوزا خب تاکی بکنیم که موقعی در کدام ساحه هست برادرم؟ ژوند شریعت غواړو په دنیا د حق یو سپین کاروان عسکر یو د رحمان د حق یو سپین کاروان عسکر یو د رحمان په پل راپورته شوي یو د ګران رسول الله ژوند شریعت غواړو په دنیا چون که ما برآمده بودیم از حوزه وظیفه داشتیم آمدیم اینجا چشته بودیم چیز مشکل بودن فقط مشکل ژوند شریعت غواړو په دنیا ژوند شریعت مشکل نیستن ما میبینیم انشاءالله مشکلات در 5 دقیقه حل درست است همدارنګه د عامو مجاهدینو نه مدا خواهش ده که چیرته زمونږ د پرسونل په غزمه یا زمونږ د پرسونل په چک پاین سره مخ کیږي نو کوشش دې داسې وکړي چې دوی د زمونږ د پرسونل سره داسې عکس العمل وکړي چې زمونږ مجاهدین خوشحاله وي ځینې داسې عکس العمل ونه کړي چې خدای نخواسته زمونږ مجاهدین او زمونږ پرسونل مایوسه کړي که تلاشي د ځان ځینې غواړي باید تلاشي ورکړي که تلاشي د موټر ځینې غواړي باید تلاشي ورکړي نو دا مو د دغه مجاهدینو دا خواهش ده ډېر په ورورۍ همدارنګه د عام ولس نه مو دا خواهش ده د امنیت د لا ټینګښت او د لا پرمخ تللو دپاره چې دغه کم مشکلات چې دي که هغه سرقت ده
که هغه د مواد مخدرو په باره کې ده هغه زموږ د پرسونل سره همکاري وکړي زموږ پرسونل ته وخت پر وخت هغه معلومات شریک کړي نو په دغه وخت کې به انشاءالله مشکلات نور هم ختم سي او همدارنګه امنیت به نور هم خوندي سي او بل داسې د دغه رابطې دپاره 119 کومه شماره چې ده د پولیسو دا همیش د دوی په خدمت کې ده هر وخت چې دوی دغه شمېرې ته زنګ ووهي انشاءالله د دوی خدمت ته رسیدګي کېږي هر زموږ وطنوال هر ساعت چاته چې یو مشکل پیښیږي انشاءالله هغه مشکل به په هغه وخت کې رفع کېږي